د دنیا په باغ کې باچا د خپلې ماڼۍ څنګ ته د رنګارنګ ونو او ګلونو لوی باغ جوړ درلود. باچا د باغ ډیر شوقي و. د ورځې به څو واره باغ ته راته او د رنګارنګ درختو، بوټو او ګلونو په منځ کې به ګرځېده. یو وخت باچا په سفر ولاړی او چې څنګه راستون سو دستي باغ ته ورغی. په باغ کې لکه مرس چې لګېدلی وي، درختې او بوټي مړاوي او نیم ژوندي سوي وښکاره سول. له نښتره یې پوښتنه وکړه چې ته خو به همیشه تاند او تازه وې، دا څه در باندې سوي دي؟ هغه جواب ورکړ: ما د مڼې ونې ته وکتل او په زړه کې راتېره سوه چې هیڅ وخت به د هغې غوندې خوندوره میوه ونه کړم. دغه شی اور راباندې بل کړ او تل مې شنې پاڼې ورځ په ورځ ژېړې سوې. باچا د مڼې ونې ته ورغی. هغه هم نیم ژوندې وه. باچا ورته وویل: او وایي په تا بیا څه چم سوی دی؟ د سیب درختې ورته وویل: صاحبه، ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې راتېره سوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطره بوی ونه لرم، نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو سوم. خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و. هغه باچا ته وویل چې د میپل د ونې په لیدو یې حال خراب سوی دی، ځکه د میپل ونه په مني کې هم ګلونه کوي. باچا چې شاوخوا وکتل، د میپل د ونې په شمول ټوله بوټي یې مړاوي، غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې ولاړی، ښه ډېر وګرځېد. اخر یې په یو کونج کې د یو نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې د ټولو تاند او تازه و. باچا ورته وویل: ای ناشنا ګله، ته خو تر ګردو ښایسته او سپېڅلی ښکارې، دا ته څنګه داسې تاند او تازه پاته سوی یې؟ ګل ورته وویل: صاحبه، زه یو نومورکی ګل یم او د تازهوالي راز مې په دې کې دی چې زما له ځانه زړه نه دی تور سوی. زه وایم که په کار نه وای نو د باغ مالک چې باچا دی او هر څه یې په وس کې دي، ولې یې کرلم او ولې یې په باغ کې پرېښولم. زه خپل دغه فکر له مړاویتوبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته سوم.